السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامد او مسلم وبعد. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره یو کس دی او هغه یو چا سره واده وکړي چې ما باندې ګاډی خرڅ کړه 100,000 روپۍ یا 15,000 روپۍ به مخکې درکړم، بیا هغه پوره ورنکړي د هغې نیمې پیسې ورکړي، بیا دا خلک چې دا کمې نیمې پیسې ورکړي دې پسې 1500 ګټه ور واچوي. دا څنګه ده؟ دا سوچه سود دی محترمه. دا احسن الفتاوا لیکلي چې چا سره د یو ځلې معامله په یو شي باندې راغله نو بیا مزید د ټیم په تیرېدو سره لکه یو سړي چاته ویلې دا شی په 1,00,000 روپۍ دی، دې کې به 20,000 نغد راکړي او 80,000 روپۍ به 6 میاشتې بعد راکړي. نو دغه 20,000 که اوس دې سړي ورنکړي یا 6 میاشتې بعد دا پیسې ورنکړي او دی ورپسې بیا نور اضافي قرضونه وایي دا قرض پسې بیا اضافي نوره ګټه ورچوي، نو دا بیا سود ده. اول داسې کیدی شي چې یو شی په نغدو په 10 روپۍ هغه په قرضو په 20 خرڅ کړي، دا کیدی شي. خو چې یو ځلې بیعه تامه شوه او د هغې کې تعین د ثمن وشوه چې پیسې دومره دي، دا مسله احسن الفتاوا صراحتا لیکلي چې دا بیا سود ده قربان. السلام علیکم ورحمت